السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1405 هجري لمریز کال د ثور دویمه چې د 2006 زیږدیز کال د اپریل له 22 سره برابره ده. زه رسا یم او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا او ایران کړکېچ اوربند غځېدلی خو اختلافات او خنډونه پاتې دي. او په غزې او لویدیځه غاړه کې د بشري وضعیت خرابوالی. د غزې په خان یونس ښار کې د ناصر روغتون ډاکټران وایي د جګړې او پرلهپسې هوایي بریدونو له امله د نویو زیږېدلو ماشومانو ترمنځ د مورزادي ناروغیو کچه بېسارې لوړه شوې ده. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د امریکا د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت اعلان کړی چې له ایران سره اوربند غځول شوی، خو د تهران پر بندرونو سمندري محاصره لا هم دوام لري. ټرمپ ویلي اوربند به تر هغه وخته وغځول شي څو ایران د خبرو لپاره یو منسجم وړاندیز وړاندې کړي او امریکایي ځواکونه به په بشپړ چمتووالي کې پاتې شي. بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د محاصره د جګړې عمل بللې او د اوربند ښکاره سرغړونه یې ګڼلې. هغه ټینګار کړی چې تهران د فشار تر سیوري لاندې خبرو ته نه کیني. په همدې حال کې د سپاه پاسداران سمندري ځواک په هرمز تنګي کې دوه بیړۍ نیولي چې د دوی په وینا د سمندري اصولو سرغړونه یې کړې وه. دغه راز سپینې ماڼۍ تایید کړي چې د جي ډي وینس پاکستان ته پلان شوی سفر لغوه شوی. هغه سفر چې تمه کېده په اسلام آباد کې د ایران سره د خبرو د وروستي کولو لپاره ترسره شي. دا پریکړه د اوربند له غځېدو او د محاصرې له دوام وروسته شوې ده. په غزې او لویدیځې غاړه کې د بشري وضعیت خرابوالی. د غزې په خان یونس ښار کې د ناصر روغتون ډاکټران وایي د جګړې او پرلهپسې بریدونو له امله د نویو زیږېدلو ماشومانو ترمنځ د مورزادي ناروغیو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا دا وضعیت د لوږې، د پاکو اوبو نشتوالي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت پایله ده. راپورونه ښیي چې یوازې تیر کال لږ تر لږه 450 نوي زیږېدلي ماشومان مړه شوي چې دا د جګړې مخکې مودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. ورته مهال بیا په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی دوام لري چې تازه اسرائیلي میشتو پر یوه ښوونځي ډزې کړي او 2 فلسطینیان یې وژلي چې پکې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. کارپوهان وایي په دواړو سیمو کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د ملکي وګړو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره جدي بشري اندېښنې راولاړې کړي دي. لبنان کې د اوربند سربیره هم اسرائیلي بریدونه دوام لري. د لبنان په جنوب کې د 10 ورځني اوربند سره اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا هوایي بریدونه کړي دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په سیمه کې خبریالان محاصره کړي او د سره صلیب او پوځ د رسیدو مخه یې نیولې ده. په ورته وخت کې د لبنان ولسمشر جوزف اون ویلي چې د اوربند د غځولو لپاره خبرې روانې دي او ټینګار یې کړی چې امنیت او ثبات سره کرښه ده. بلخوا حزب الله هم د اوربند د سرغړونو په غبرګون کې پر شمالي اسرائیل د برید اعلان کړی دی. او د پای خبر دا چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ نوی سړکیز پل پرانیستل شو. د روسیې د ټرانسپورټ وزیر اندری نیکیتین ویلي د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د لومړي ځل لپاره مستقیم سړکیز تګ راتګ ممکن شوی او د تومن سیند پر سر نوی پل په رسمي ډول پرانیستل شوی دی. د هغه په وینا د پروژې کار تیر کال پیل شوی او په چټکۍ سره بشپړ شو. د دې لارې ټول اوږدوالی 5 کیلومتره دی چې 1 کیلومتر یې پل جوړوي او دا د پخواني ریل پټلۍ ترڅنګ جوړ شوی دی. راپورونه ښیي چې دا پروژه د ولادیمیر پوتین د پینګیانګ سفر پر مهال تصویب شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د پراخېدو نښه هم بلل کیږي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.